الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. تر حمد صلاة و سلام وروسته د ګران هیواد د معاصر تاریخ د زرینې پاڼې درنو لیدونکو او اوریدونکو ورونو خویندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دلویشت شپږویشتمه د شورویانو د زوال ورځ موږ ته پندونه او عبرتونه د قرآن عظیم الشان په مضامینو کې یو تذکیر به ایام الله دی، یعنی د تاریخي ورځو پر یادولو سره خلکو ته پند او عبرت ورکول. په داخلي او خارجي سطح داسې افراد او دولتونه شتون لري هڅه کوي چې د افغانانو جهادي تاریخ مسخه او له یاده وباسي. زمونږ د هیواد د بصیرت څښتنان او قلموال باید هڅه وکړي چې دغه ویاړ ژوندی وساتي او د یو ستر امانت په توګه را روانو نسلونو ته انتقال کړي، تر څو پر دې ځلانده تاریخ وویاړي او د خپل راتلونکي لپاره د لارې مشال وګرځوي. د افغان ولس را روانو نسلونو ته 40 کلن جهاد او د دوو سترو امپراتوریو د ماتې له عبرته ډکه میراثه پندونه او عبرتونه پرېښي دي. سر له دې چې زموږ 4 کړېدلي نسلونو د شلو مرګونو له ګریوانه سر راوویست او د پرمختګ او سوکاله ژوند طلایي چانسونه یې بایلول. له خپلو ګاونډیانو د برابرۍ او سیالۍ له کاروان څخه یوه پیړۍ شاګرد پاتې شول. د دې ټولو منفي اړخونو سره سره تیرې 40 کلنې جګړې موږ ته د عبرت درسونه او هوش پارونکي میراثه پرېښې ده. افغان مومن ویاړمن ولس د معاصر جهادي کاروان قائد او د مستکبرینو د اورمیږونو د ماتولو اتل دی چې د یوې پیړۍ دننه یې 3 امپراتورۍ ونړولې. د حوادثو په تسلسل کې به ډېر داسې کمې پیښې شوي وي چې په یو پیړۍ کې دننه په یو ملت 3 نړیوالو زبرځواکونو تېری کړی او له ماتې او زوال سره د مخامخ شوي وي. د شوروي اتحاد نړېدل او د ناتو شاګرد کېدل خو زموږ د سترګو لیدلی حال دی، خو له دې نه دمخه انګریز له دې ځایه نامراد وتلی دی. کور د افغانانو ړنګ شو، زوی د افغان مور قرباني سه، وطن پکې د دوی په کنډواله بدل سه. یو نسل له اروایي ناروغیو او یو جهان بدبختیو سره موږ لاس و ګریوان سو، مګر فاتح ځان امریکا باله. د همدې جګړې په پایله کې شوروي اتحاد وشړېد او امریکا د نړۍ د یوازیني لوی بېسیاله ځواک په توګه راڅرګنده شوه. قرباني افغان مجاهد ورکړه. زموږ د ملت قرباني په اوبو لاهو سوې. 20 کاله مو ملت نور په وینو کې ورغړېد، مګر د شکر ځای د افغانستان یو ځل بیا د تور استعمار قبرستان وګرځېد. موږ په دغه برخه کې لاندې عبرتونه او درسونه ذکرو. لومړی د نادري کورنۍ د مشرانو بېباکي بېپروایي ملت د کفر بېدینۍ بد اخلاقي تورو تیارو لوی کندې ته ټېل واهه. دویم په درباري علماو د ملت باور او اعتماد ملت د تباهي کندې ته سپاري. د ظاهر خان ترڅنګ همغه درباري علماو چې ملت په اعتماد کې اخیستی و چې خیر و خیریت دی، خو ملت کفر ته وسپاره. دریم جهل او فقر د یو ملت د بربادۍ ستر لامل ګڼل کېږي. که زموږ ملت فقیر نه وی، جاهل نه وی، کمونیزم دلته بریا نشوه ترلاسه کولی. څلورم چا چې غلطي کړې ده په خپله د خطا او اشتباهاتو قرباني شوی. په ملت کې ویښ مسلمانان لوی نعمت دي چې د خوف او ویرې طلسم مات سي، بیا خبره اسانه سي. د باطل مثال د زګ ده، یو پف غواړي. په انقلابونو کې د تنکیو ځوانانو نقش ډیر ستر دی. د دې انقلاب مؤسس د سرې امپراتورۍ فاتح جوانان مسلمان افغانستان دی. په تحولاتو کې د ملتونو د ارادې نقش ډیر ارزښت لري. د ملت په ازادۍ کې د غریبو خلکو نقش ډیر مهم دی. دا جنگ او دا جهاد غریبو خلکو کړی. مالدار خلک زیاتره واشنگټن، پاریس او لندن ته تښتېدلي. همدارنګه د هیواد په ازادۍ کې دینداره وګړو ستر نقش لوبولی. الله تعالی خپلې ټولې وعدې له مسلمانانو سره رښتینې کړي. د روسانو په شکست کې د امت وینه هم شامله ده. دلته د ټولې اسلامي نړۍ ظلمو
قرباني ورکړې ده. د امت مال هم شامل دی. روابط او خبري رسنۍ څومره مهمې دي. نړۍ ستا اتلولي لیدله. په سختۍ کې د ګاونډیو هیوادونو او مسلمانانو مرسته څومره ډېره ارزښتناکه ده. د دنیا ټولو مسلمانانو د افغانانو په مظلوم ملت باندې اوښکې تویولې. ښځو خپل هارونه او غاړکۍ د جهاد لپاره رالیږلي. په آغاز او پیل کې د روسانو کمونیستانو په خلاف جهاد په امریکایي مرستو نه بلکې د ملت په مرستو ولاړو. د زیرکو مشرانو درلودل په انقلابونو کې مهم او لوی نعمت ګڼل کېږي. د تاریخ د کودتا په دویمه ورځ باندې د جوانان مسلمان افغانستان مشر هغه جهاد اعلان کړ او د روسانو په خلاف د کمونیستانو په خلاف جنگ اعلان کړ. د روسانو شکست د تاریخ لوی معجزه ده. صابر ملت چې څوک ولري هغه به ازادۍ ته ارومرو رسیږي. بېدینه خلکو تل خپله خاوره خرڅه کړې. ملي افتخارات، دین، ناموس هر څه یې له خپل هوس نه ځار کړي. الهي نصرت چې چا سره وي شکست نه خوري. شکیبا له سختیو او کړاوونو سره اموخته ملت نه غلام کېږي. د ایمان مورچل د اوسپنې باروتو په ځواکونو نه فتحه کېږي. د کافرانو امریکانو مرستې څومره زهرناکې وې. موږ یې ټوټه ټوټه یو د بل وینو ته کېنولو. موږ نفاق او ډلهبازي وخوړلو، خوار یې کړو، ذلیل یې کړو. افغانان په هر څه پوهېږي، هم په جنگ هم په سیاست، مګر متاسفانه یو بل ته تن نږدي. جاه طلبه خلکو خپل ځانونه هم تباه کړه او ملت هم د تباهي کندې ته وغورځاو. په حکومت کې ډله، ژبه او منطقه او قوم پالل غلط او ناسم کار دی. اوس هم دا کار سرته رسیږي او مخکې هم ترسره شوی. خارجي شبکې سړی قدرت ته رسوي مګر بیا یې په میدان کې پرېږدي. اسلام او ملت ته تل ناپوهو جاهلو خلکو صدمه رسولې. جاهلانو ناپوهان د قدرت او واک د ګدۍ نه لرې ساتل پکار دي. د غورځنګونو انقلابونو په سر کې باید علمي او پوه رجال وي. ځانځاني، حسد، کینه، رخه بدترین رنځونه دي چې زموږ ملت یې تباه کړل. د انقلابونو لپاره طبیعي سیر مهم ده. بې وخته پرمختګ د ځان سره مشکلات راوړي. د ملت ډېره لویه قرباني مګر ثمره یې بل چا واخیسته. افغانانو تل جګړه ګټلې مګر وروسته یې بایلولې. معصیتونه، خیانتونه او فساد ملت ته ویر راوړي. استعمار تل هوښیار خلک له صحنې باسي. موقع نه ورکوي چې ملت پرې راغونډ سي. وحدت او یووالی لوی نعمت دی مګر تفرق، ډلهبازي، تنظیم بازي د الله تعالی د قهر او غضب وسیله ده. دغه ملت نه پوهېږي، دښمن یې تباه کوي، بېلابېلې فتنې ورته راولاړوي او یو له بل سره یې جنګوي. د ډلې معنا دا نه ده چې کوم خلک ستا په ډله کې نه دي هغه مسلمانان نه دي او هغه پردي دي. اصل کې هدف مهم دی چې هدف یو وي. د پوهې په نتیجه کې به دغه ډلې په وحدت منتج کېږي. د ملت لپاره ښه او صالح مشران لوی نعمت ده. فاسد مشران خپله خېټه مړوي او د ملت په غم کې نه. دلته لوی مشکل د اسلام پیژندنې ده او اوږده موده د اسلام دښمنانو مسلمانان دین یې له تطبیقه لرې ساتلی. مسلمانان په صحیح معنا دین نه پیژني. د همدغه جهل په نتیجه کې په دغو مشکلاتو کې اخته دي. پردي او ګاونډی هیواد ستا په قصه کې نه ده. په خپله د خپل ځان غم وخوره، په خپله یو بل ته تنازل وکړي. جاه طلبي، ځانځاني ملت ته سوله نشي راوستی. جاه طلبه خلک ځان تباه کوي او ملت هم ماده پرستي، بې پروایي، ناپوهي ملي رنځونه دي چې یو څوک پرې اخته سي روغېدل آسان نه دي. د دې ملت د ټولو بدمرغیو او مشکلاتو د حل یوازینۍ لار په غلطیو او اشتباهاتو پښیماني او حلال خوراک، زړهسوی، د اجتماعي او ټولنیزو ګټو خواته ترجیح لنډه ده چې د الله عظیم شان پیغام قرآن ته پناه وړل، ځان پرې پوه کول او پرې عمل، الله ته اجتماعي توبه، په منظمه توګه ژوند، د خپل هیواد، قوم او خاورې مینه، پراخه سینه درلودل، یو بل تحمل کول، د دې ملت فرد ته احترام،
په نارواو غلطیو په یو بل تنقید سمې لارې ته بلنه د ژوند نوی سفر پیلول د ملت په اذهانو کې د آخرت د فکر ترسیخ او ټینګول د الله مینه د رسول الله مینه او د قرآن مینه او محبت له موږ نه به یو مضبوط ملت جوړوي چې موږ مضبوط او یو شو بیا د ټولې دنیا د خلکو لاس خلاص زه باور لرم چې د روسانو تاریخي ماتې او په افغانستان کې د هغوی رسوا تاریخ به تا ابده ژوندی وي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته